د بادغیس ولایت پخوانی والي جمال الدین اسحاق د جنازې لمونځ د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالي کې د ختیځې سیمې سلګونو کسانو په ګډون سره ادا او د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد جمال الدین اسحاق د جنازې لمونځ پر مهال د ننګرهار ولایت مرستیال والي د ننګرهار او کونړ ولایتي شورا رئیس او غړي د ملي شورا غړو د ننګرهار پخوانی والي سلیم خان کندوزي د ولسمشر سلاکارانو د ختیځو ولایتونو د ملکی او نظامی ادارو مسؤلو د ارواښاد کورنۍ غړو او ګڼ شمېر نور ګډون کړی و. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال باچا ازمون د ولسمشر محمد اشرف غني د خواشینۍ او ډاډګرۍ پیغام د ارواښاد کورنۍ ته وړاندې کړ او دا وویل چې د ډاکټر جمال الدین اسحاق مړینه د مدني فعالانو په قطار کې ویولو یاته شي او دا به موږ همیشه یاد ساتو. د کورنۍ سره به زه اړیکه ساتم. دغه پیغام دا نو ژور خفګان او تسلیت تاسو ته وړاندې کوم. د ولایت مرستیال ډاکټر محمد علم اسحاقزي د ارواښاد جمال الدین اسحاق په مړینه خواشیني وښوده او د کورنۍ غړو ته تسلیت وړاندې کړ. نوموړي ویل چې ننګرهار او کونړ مشترک ګډ کور دی او ټول یو د بل سره په غم کې شریک یو. زه هم په وار سره د ننګرهار ولایت په استازیتوب د ننګرهار د ټولو خلکو د ټولو شریفو خلکو نظامی او ملکی خلکو او کارکوونکو یعنی په دې ویر کې ځان مشرف بولو او خپل تاثرات د کونړ شریفو خلکو ته وړاندې کوو. او البته ننګرهار او کونړ دواړه یو مشترک واحد کور دی او دغه شخصیت چې نن البته د فانی دنیا ته یعنی لبیک ویلي موږ د دوی کورنۍ ته او د کونړ ټولو خلکو ته یعنی په دې ویر کې موږ ځان شریک بولو او موږ په واقعیت سره په دې باندې ډېر متاثره شوي یو او موږ دوی د کورنۍ سره ځان په دې ویر کې شریک ګڼو او خدای تعالی دې دوی ته جنت فردوس په نصیب کړي. د ارواښاد په پخوانیو کړنو او ژوندلیک رڼا واچوله او هغه لوړ شخصیت وباله. د کونړ ولسونو او د ارواښاد د کورنۍ په استازي حاجي روح الله د ننګرهار ولایت د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو او ولسونو مننه وکړه چې په جنازه کې ګډون وکړ او همداراځي د ولسمشر محمد اشرف غني څخه مننه وکړه چې د ارواښاد په درملنه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړې. د ټولو نه مننه کوو چې موږ سره په دې غم کې شریک شو. زموږ د مرحوم ډاکټر صاحب جمال خدمت یې وکړو او چا چې د دې خدمت کړی دی هلې ځلې کړي دي د په دوايي کې کړي دي. د حکومت نه مننه کوو د رئیس جمهور نه مننه کوو چې په اخلاص باندې هلې ځلې کړي دي په علاج کې د دې موږ سره همکاري او مرسته کړې ده. بیا هم یو ځل تاسو نه ټول نه مننه کوو. د جنازې ګډونوالو ارواښاد روح ته د الله پاک له درباره پیردوس جنت کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. ډاکټر جمال الدین اسحاق د قومي مشر حاجي غلام نبی زوی او د ملک غلام اسحاق لمسی و چې له نن څخه نږدې 40 کاله وړاندې په 1350 هجري شمسي کال د سمبولي په میاشت کې د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ کې دنیا ته سترګې وغړولې. نوموړي لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د هجرت په دیار کې په خیبر پښتونخوا کې ترسره کړې. د صدیق اکبر لیسې څخه له فراغت وروسته د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شو او په 1301 کال کې د یاد پوهنځي څخه د ایم ډي په سویړ فارغ او وروسته په پاکستان هیواد کې د روغتیا په برخه کې ماستري وکړه. ارواښاد د بادغیس والي نورستان عامې روغتیا ریاست د مرستیال رئیس د روغتیا مرستیال د ARAA ساختماني شرکت رئیس د KCC ادارې مسؤل د افغانستان سوداګرۍ خونې رهبري غړی او د یو خیریه بنسټ د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه چې هیوادوالو ته یې په بېلابېلو برخو کې غوره خدمتونه ترسره کړي دي. ارواښاد جمال الدین اسحاق د 1309 کال د چنګاښ په 13 د ورپېښې اوږدې ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر وفات چې لومړنۍ جنازه یې په جلال آباد، دویمه په کونړ ولایت او درېیمه د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې ادا او بیا په یاد ولسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.